کوهنور الماس د برېټانیا د شاهي ګاڼو یوه برخه ده، خو د مالکیت په اړه یې لا هم بېلابېل اختلافات موجود دي. هند ادعا کوي چې دا الماس پر دغه هیواد د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال غلا شوی او لومړی ځل دغه الماس زرګونه کاله وړاندې په هند کې موندل شوی چې بېلابېلو هندي شاهانو ته د واک واګې په لیږد سره انتقال شوی و. دغه الماس د هند د مغولي پاچاهانو په لړ کې تر محمد شاه ګورګاني پورې ورسید. د کوهنور الماس اوسنی وزن شاوخوا 21 ګرامه، خو ارزښت یې یوازې په ګرامو نه بلکې د وینو، تاجونو او امپراتوریو په تاریخ کې تل پاتې شوی. کله چې نادر افشار د هند پر پاچا محمد شاه ګورګاني برید وکړ او ډهلي ته نږدې شو، ګورګاني د تسلیمېدو پیغام وړاندې کړ. له دې سره نادر افشار په سوله ییز ډول ډهلي ته او د شاه ماڼۍ ته ورسید. نادر افشار د محمد شاه ګورګاني په تاج کې د کوهنور الماس ولید. نادر افشار په رسمي غونډه کې خپل تاج له سره لرې کړ، د محمد شاه پر سر یې کېښود او د مغولي تاج یې پر خپل سر کېښود. ورته یې وویل کله چې سوله وشي زموږ دود دی چې تاجونه سره بدلو، خو دا یوه هوښیاره دوکه وه، یوه شاهانه کلاهبرداري. نادر افشار دا الماس له جګړې پرته د ذهن په تله کې واخیست. ایران کې دوکه ورکوونکي ته د کلاهبردار اصطلاح کاریږي او دغه اصطلاح د همدې تاریخي پیښې څخه اخیستل شوې چې اوس هم ډیره رایج ده. کله چې نادر افشار د درباریانو له لاسه ووژل شو، احمد شاه ابدالي د ده وتلی پوځي و، سمدستي د حالاتو واګی اخلي. احمد شاه بابا د نادر افشار کورنۍ له دښمنانو وژغورله او د هغوی په خوښه یې بخارا ته انتقال کړه. دا افسانه له نسلونو راهیسې د دې الماس په اړه ډیره تکراریږي چې د کوهنور الماس که نارینه سره وي د بدبختي او که ښځینه سره وي د برکت عامل ګرځي. د نادر افشار کونډې ملکې چې د احمد شاه بابا صداقت، میړانه او وفاداري یې له نږدې لیدلې وه، د قدردانۍ په پار یې د کوهنور الماس د یوې سپېڅلې ډالۍ په توګه احمد شاه بابا ته ډالۍ کړ. وروسته د کوهنور الماس د شاه شجاع لاسته ورسید. کله چې انګریزانو پنجاب ونیوه او فراري شاه شجاع ته یې پناه ورکړه، دا الماس یې له هغه واخیست او د برېټانیا ملکه ویکټوریا ته انتقال شو. له هغه وخته دا الماس د برېټانوي سلطنت د تاج برخه ګرځېدلې ده او اوس هم په لندن کې د سلطنتي خزانو سره ساتل کیږي. د دې الماس پر سر داوله پر ځای پاتې ده. هند، افغانستان او ایران هر یو دغه قیمتي الماس د خپل تاریخ یوه برخه ګڼي او د بیرته راګرځولو غوښتنه یې کوي.